ملګرو مونږ افغانان به تل د پاکستان پښتنو ته ویل چې تاسو زمونږ ورونه یاستئ، زمونږ پورې مربوطیږئ، خو دوی نه منله. دوی ویل چې پاکستان زمونږ خاوره ده او مونږ د پاکستان د پوځ ملاتړ کوو، مونږ د پاکستان د حکومت ملاتړ کوونکي یو. خو حقیقت دا ده چې پښتون د پنجاب ورور نشي کېدلی او دا وخت هم ثابته کړه. تاسو وینئ چې پښتنو سره څه روان دي. ملګرو څو ورځې مخکې پاکستان هند ته وویل چې سیکان مو بدون د کوم ویزې راتلای شي پاکستان ته او خپل هندویزم عبادت دی کوي خو په آزاده توګه. او افغانستان ته ویل چې ویزې بند دي او حق نه لري چې پاکستان ته راشي. ملګرو اوس د پاکستان پښتون را پاسېدلی ده او د پنجاب او عمران خان ته یې داسې ځوابونه ورکړي دي. ملګرو راځئ ویډیو وګورئ او په راپور کې څه دي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. سید عالم عمران خان ته داسې وایي پاکستان له هند سره د یو تړون تر مخه د کرتراپور لاره باندې سیکانو ته پرته له ویزې ترلاسه کولو پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړه. خو د دغه تړون له مخې باید چې هر کس له ځان سره پاسپورټ ولري او لس ورځې مخکې خپل نوم ثبت کړي. خو تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د ګورو نانک د 1550 زیږ ورځې لپاره سیکانو ته اجازه ورکړه چې دې ته هیڅ اړتیا نشته چې دوی ځانونه له مخکې ثبت کړي او یا هم له ځان سره پاسپورټ ولري، بلکې کولی شي چې یوازې د خپل هیواد تذکره ولري او پاکستان ته پرته له ویزې او پرته له مخکې نوم ثبتونې ورشي. نوموړي په دغه تړون کې او د کرتراپور لارې په خلاصولو ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د یو له سترو کارونو څخه دی. د نوموړي هم دغه پوسټ په جواب کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود لیکلی دي چې ډېر ښه مو وکړل، اوس د افغانستان لپاره هم د ویزې شرط ختم کړه. نوموړي په خپل پوسټ کې لیکلي چې افغانان چې درملنې لپاره پاکستان ته راځي نو نه ورته ویزه ورکول کیږي او همدار راز له سخت اذیت څخه تیرول کیږي. هغه همدار راز عمران خان ته لیکي چې ستاسې چې له سیکانو سره کومه رشته او تړون دی تر دې نږدې او ژوره رشته زموږ له افغانستان سره ده. موږ ستاسې په رشته باندې هیڅ نیوکه نه لري. تاسې هم په لرو بر افغان باندې اور مه اخلئ. د یادولو ده چې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په خپله یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو په لړ کې کمی راولي او له دې وروسته به یوازې هغه افغانانو ته ویزې ورکړي چې سخته اړتیا ورته ولري. ملګرو نظرونه مو را سره حتما شریک کړئ چې پښتون اصلا چا پورې مربوطیږي او پښتون کوم اشتباهات وکړه